وی چې درنې شملې وړې وې بیرته یې سپکې راوړې. درنې شملې وړې وې درنې شملې وړې وې بیرته یې سپکې راوړې. د سرو لالونو په بدل کې کنجکې راوړې. درنې شملې وړې وې بیرته یې سپکې راوړې. د سرو لالونو په بدل کې کنجکې راوړې. او لکه اجمل خټک خالی لاسونه را نغلمه. لکه اجمل خټک خالی لاسونه را نغلمه. ما ستا د حسن د کابل منګولې ډکې راوړې. منې واخلې ملګرو نور شخرزی ما امید لرم چې ښه به یې او د ژوند په خوشحالو کې به یې. ښاغلی میلمه هارون اسحاق صاحب چې په کم عمر کې د پښتو یو ښه لیک کوي، مننه م کومه چې موږ له وخت راکړو او زموږ دا وخت پې قیمتي کړو. اول خو په خیر درته یوه ستاینه کومه چې تاسو موږ له وخت راکړو. مننه ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ د دې جوګه وګرځولو راولو خپل په دې پروګرام کې راته وخت راکړه. ستاسو یو جهان مننه. زما خپل خیال دا دی چې زموږ کشر کله پیژندل پکار دي خپل مشران چې کوم مشران زموږ په حقیقي توګه او د اخلاص سره د پښتو کې خدمت کول غواړي، او هغه مشران چې کوم صرف د ځان خودنې دپاره یا د خپل شهرت دپاره لګیا دي چې په دې کې د ټولو نه مخکې کشر کل دا توپیر وکړي چې کوم سړی مخلص دی چې کوم مخلص دی بیا د هغو مرسته هم پکار ده، په هغو پسې تللو هم پکار دي، هغو له وخت ورکولو هم پکار دي. چې کراچۍ زما په خیال د پښتنو د ټولو نه غټ ښار دی. د بادشاه خان بابا قول دی، هغه وایي چې کله چې تاسو یو کام ورکول غواړئ د هغو ژبه ورکه کوئ نو هغه کام به په خپله ورک شي. نو دا به زه یا دې ته بې حسي وویم یا به بې وسي وویم چې په دومره غټ شمېر کې دومره غټ تعداد کې پښتانه موجود دي. که چېرته د پښتو دپاره یوه غونډه کېږي، یوه مشاعره کېږي یا بل څه داسې کانفرنس وي، نو په هغې کې په شمار مطلب په سوونو کې کسان هم نه راځي، حالانکې دلته خلک په لکاو کې موجود دي. چې پرېوتی مې د لاسو نه ګلاب وي، چې پرېوتی مې د لاسو نه ګلاب وي، ستا راتګ به بیا په نه راتګ حساب وي. چې پرېوتی مې د لاسو نه ګلاب وي، ستا راتګ به بیا په نه راتګ حساب وي. او ستا څهره داسې په غور باندې لولم، ستا څهره داسې په غور باندې لولم لکه دوه اخري پاڼې د کتاب وي. مننه. ستا څهره داسې په غور باندې لولم لکه دوه اخري پاڼې د کتاب وي. او څو لحظې په ژوند کې داسې هم پکار دي، څو لحظې په ژوند کې داسې هم پکار دي ماورا چې د ګناه او د ثواب وي. څو لحظې په ژوند کې داسې هم پکار دي ماورا چې د ګناه او د ثواب وي. شماره مخونه ډېر دي خو احساسه، په شماره مخونه ډېر دي خو احساسه، په زرګونو کې یو مخ د انتخاب وي. وایي چې کیسه ده چې په کیسه باندې ژوندی یم، کیسه ده چې په کیسه باندې ژوندی یم، کیسه ده چې په کیسه باندې ژوندی یم، د یو ښکلي په نامه باندې ژوندی یم. او ستا د سترګو شواګانو باندې مړ یم، ستا د سترګو شواګانو باندې مړ یم، ستا د مخ په سپاره باندې ژوندی یم. مننه. ستا د سترګو شواګانو باندې مړ یم، ستا د مخ په سپاره باندې ژوندی یم. او زه د ژوند په سمندر کې چرته لرې، زه د ژوند په سمندر کې چرته لرې نامعلومه جزیره باندې ژوندی یم. او مننه. یو سړی دی په ما تیر د سر و مال دی، یو سړی دی په ما تیر د سر و مال دی، یو سړی دی په هغه باندې ژوندی یم. او د چشمانو د چینو پیالۍ مې نوش کړې، د چشمانو د چینو پیالۍ مې نوش کړې نشه یم په نشه باندې ژوندی یم. د چشمانو د چینو پیالۍ مې نوش کړې نشه یم په نشه باندې ژوندی یم. او ته به ما پسې په ځمکه باندې ګرځې او زه به بله سیاره باندې ژوندی یم. وایي چې درنې شملې وړې وې بیرته یې سپکې راوړې. درنې شملې وړې وې درنې شملې وړې وې بیرته یې سپکې راوړې. د سرو لالونو په بدل کې کنجکې راوړې. درنې شملې وړې وې بیرته یې سپکې راوړې. د سرو لالونو په بدل کې کنجکې راوړې. او لکه اجمل خټک خالی لاسونه را نغلمه، لکه اجمل خټک خالی لاسونه را نغلمه. ما ستا د حسن د کابل منګولې ډکې راوړې. وایي لکه اجمل خټک خالی لاسونه را نغلمه، ما ستا د حسن د کابل منګولې ډکې راوړې. او بیا سرې لمبې ما ته په سرو ګلو بدلې شولې، بیا سرې لمبې ما ته په سرو ګلو بدلې شولې.
چې دعاګانې مې لاسونو ته ادا کې راوړې بیا سرې لمبې ما ته په سرو ګلو بدلې شولې چې دعاګانې مې لاسونو ته ادا کې راوړې او شعر دی وایي ما چې ګټلی میدان وبیله سبب یې دا و ما چې ګټلی میدان وبیله سبب یې دا و زما یارانو دښمنانو ته کومکې راوړې ما چې ګټلی میدان وبیله سبب یې دا و زما یارانو دښمنانو ته کومکې راوړې او دا شعر د ټولو پښتنو ته ډالۍ وي وایي ستا سپینې لې چې بې بنګړو دي ملامته یم دا د هر پښتون زلمي کیسه ده ستا سپینې لې چې بې بنګړو دي ملامته یم خو بنجاري ماما د ځان سره ټوپکې راوړه ستا سپینې لې چې بې بنګړو دي ملامته یم خو بنجاري ماما د ځان سره ټوپکې راوړې او بیا یو مزدور د وجود وینه خار ته یوړله بیا یو مزدور د وجود وینه خار ته یوړله او خپل بچو ته یې د ځان سره نینځکې راوړې او مقتده و احساسه ځینو په زړګو پورې راونیومه احساسه ځینو په زړګو پورې راونیومه احساسه ځینو په زړګو کې راته کرکې راوړې وایي وخت به مسکې وي وخت به غاړه راکوي ګلابه وخت به مسکې وي وخت به غاړه راکوي وخت به مسکې وي وخت به غاړه راکوي ګلابه خو زمونږ لاسو کې به نه وي زندګي ګلابه او قسم دی دې سوو میرو ته به راځي ګلابه قسم دی دې سوو میرو ته به راځي ګلابه قسم دی دلته به خوشحاله وي سپرلي ګلابه مننه او زمونږ په سترګو کې به بیا دومره جلال پیدا وي زمونږ په سترګو کې به بیا دومره جلال پیدا وي چې نظرونه به مو خلق سوځوي ګلابه مننه زمونږ په سترګو کې به بیا دومره جلال پیدا وي چې نظرونه به مو خلق سوځوي ګلابه او د بې موسمه ریجېدلیو په حال څه خبرې د بې موسمه ریجېدلیو په حال څه خبرې یا د سپرلي په باد لوی شوي موسمي ګلابه د بې موسمه ریجېدلیو په حال څه خبرې یا د سپرلي په باد لوی شوي موسمي ګلابه او شونډې دې پرانځه تالې د خاموشۍ ماتې کړه شونډې دې پرانځه تالې د خاموشۍ ماتې شونډې دې پرانځه تالې د خاموشۍ ماتې کړه تا سره خوند نه کوي دومره خاموشي ګلابه او موږ د یو بل تودې ساګانې قدرې نه کړې مخصوص معذرت سره دا شعر موږ د یو بل تودې ساګانې قدرې نه کړې مخصوص خلک په یو بل باندې زړونه یخوي ګلابه او مقتده و احساسه دا د چا د حسن برکت دی ګنې چرته کې زه او چرته داسې شاعري ګلابه نو یو جهان مننه ستاسو ټولو د سکندر صاحب او ستا او د حیران مداخل صاحب ډېره مننه احساس صاحب انشاءالله بیا به راځو د یو نوي ویډیو سره د هغې په د اړخه سلامونه قبول کړئ د الله په امان